بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين وهغ كسان كفروا إنكار وكو وكذبوا وتكذيب وكو بآياتنا دا آياتنا زمون اولئک نهم دغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دي هم فيها خالدون چې وي بدوی په هغه کې همیشه. الله رب العالمین د آدم علیه السلام پیدایش یعنی د انسانانو د پیدایش واقعه او د هغه بعضی د اشرف والی هغه ذکر چې وکړو وس الله رب العالمین اخر کې د هغه هدایت تذکره وکړه چې د کم د پاره انسان دنیا ته راغلی دی او بیا یې هغه ډله بیان کړله چې کم خلکو د دې هدایت تابعداري وکړله نو د هغوی تذکره وشوله وسیره ورکوي هغې چاته چې چا د دې نه انکار وکړلو تکذیب وکړو دروغ یې وګڼل ځکه چې دوه قسمه ډلې دي یو یې مني او یو ته انکار کوي نو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا نو هغه کسان چې هغوی کفر وکړو انکار یې وکړو تکذیب یې وکړو د آیاتونو زموږ نه نو دلته د آیاتونو کفر هم بیان شو تکذیب هم انکار هم او دروغجن ګڼل هم نو دا کفر چې دی دا په زړه سره دی او دا تکذیب چې دی دا په ژبه سره او په وینا سره دی بی آیاتنا پا آیاتونو زمونږ نو آیاتون مراد سدی نو آیاتونو یو مصداق چې قرآن مجید او د هغې آیاتونه دي چې د دې نه انکار کول دویم معجزات د انبیای کرامو دي د هغې نه انکار کول دریم چې دی نو هغه دا کون و مکان دا کم د الله رب العالمین دنیا چې د په دې کې دا هر څه مونږ ته په نظر راځي اسمان او ځمکه او باران او دا غټ غټ نعمتونه او غټې غټې خبرې نو د دې نه انکار نو دا درې واړه د بی آیاتنا لاندې راځي دا د الله رب العالمین نښې او علامات دي نو دا کار چې چا وکړو نو اولئک اصحاب النار دا ملګري د اور دي اصحاب چې دی نو دا ملګري ته هم وایي او دا پیوسته کېدو ته هم وایي چې چا سره یوځای کېدل او کله کله اصحاب النار دا خزانچیانو د اور ته هم وایي نو چا چې دا تکذیب وکړو نو د دوی سره معنی بدلته دی چې اور به د دوی پیر په وستی اور به پسې انخطي مضبوط دا اور به تلري کېږي نه هم فیها خالدون چې وي به دوی په هغې کې همیشه. الله رب العالمین مختصر واضحه او کوله او فیصله ووروله چې چا د قرآن او سنت تابعداري وکړله نو دا خلک چې دی کامیاب دی او دا د الله فیصله ده چې چا تابعداري ونه کړل او په بله تې لاړل نو د هغوی دپاره د همیشګۍ دپاره اور دی. اوس الله رب العالمین مخکې آیاتونو کې وایي یا بني اسرائیل اذکرو ای الواد د اسرائیله یاد کوئ نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې انعام مې کړی په تاسو باندې و اوفو پوره کړئ بعهدي وعدې زما اوفي فربکم بعهدکم وعده استاسو و ایای فرهبون او خاص زمانه ویریږئ. مخکې د آدم علیه السلام د پیدایش او د هغه د خلافت تذکره وشوله نو یوه خبره دلته دا ده چې د آدم علیه السلام نه بعد د خلافت په بني اسرائیلو کې را روان و د آدم علیه السلام د خلافت هغوی ته پاتې شو او مسلسل را روان و بیا مسلمانانو ته منتقل شو نو ځکه دلته د بني اسرائیلو تذکره پسې متصله کېږي چې د خلافت په دوی کې بیا را روان و بیا مسلمانانو ته منتقل شوی دی نو مسلمانانو ته ولې منتقل شوی دی د دې دپاره تذکره د دوی کېږي. دویمه خبره دا ده چې مخکې دعوت الله رب العالمین عام انسانیت لورکو یا ایها الناس اعبدو ای انسانانو ټولو انسانانو له چې د الله رب العالمین عبادت کوئ. وس دلته دا دعوت چې دی نو دا خاص بني اسرائیلو له ورکوي خاص بني اسرائیل چې دی نو هغوی له دعوت ورکړی کېږي. اوس په قرآن کریم کې د بني اسرائیلو تذکره ډیره زیاته راځي نو یو په دې خبره ځان پوهول چې بني چې دی دا یا خو د خطاب شو نو بني
دا زامنو ته وایي او اسرائیل چې دی نو دا خطاب لقب دی دا یعقوب علیه السلام دا د هغه صفتی نوم دی بیا دا اسرائیل چې دی نو دا په دوو حصو کې تقسیم دی یو په دې کې اسرا او یو ایل نو دا اسر چې دی دا بنده ته وایي او ایل چې دی دا په عبرانی کې یا سوریانی کې د دې دواړو دا معنی ده چې عبدالله د الله بنده یا د الله رب العالمین غوره بنده نو دا د اسرائیل معنی د په عبرانی یا سوریانی کې نو یعقوب علیه السلام دا لقب په دې باندې مشهور په اسرائیل باندې او دا بنی اسرائیل چې دی نو دا په اصل کې د یعقوب علیه السلام الواد دی د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او دا 12 زامنو نه 12 قبیلې جوړې شوي دي او د هغې نه مخکې بنی اسرائیل را چلیدلی دي قرآن کریم کې الله رب العالمین د بنی اسرائیلو تذکره ډیره زیاته کوي نو الله رب العالمین ولې د بنی اسرائیلو تذکره کوي په دې خبره باندې ځان پوهول دي نو یو د بنی اسرائیلو تذکره په دې وجه باندې کوي چې الله رب العالمین ډیر زیات نعمتونه په دوی باندې کړي دي بے انتها نعمتونه پې کړي دي او قرآن کریم کې به دا زی په زی باندې بار بار به دا بیانیږي او جدا جدا نعمتونو تذکره چې دی هغه به کیږي یوه خبره دا ده چې دا بنی اسرائیل په هر دور کې موجود دي لکه اوس هم موجود دي دا یهود او نصارا دا بنی اسرائیل دي نو په هر دور کې موجود دي نو ځکه د دوی تذکره هم ډیره کیږي بله خبره دا ده چې دا په مدینه کې وو او نږدې و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته نو ځکه ولا دعوت ورکړی کیږي او تذکره بار بار کیږي چې دوی هم ایمان ته راشي بله خبره په دې کې دا ده چې مسلمانانو ته خپل دښمن و تخکاره کوي چې مسلمانان خپل دښمنان وپیژني بله خبره پکې دا ده چې د مسلمانانو ګمان ټیک شي مسلمانان چرته دوی ته د دوستانو په نظر باندې ونه ګوري چې دا خپل ګمان چې دی هغه برابر کې چاسي نه داسې ګمان یې جوړ کړي چې ګنې دا خو هم دینداره خلک دي لکه دې دور کې داسې دعوتونه روان دي چې دا دینونه دي او دا اسمانونه دینونه دي دا په خپلو کې را یو کول غواړي د یو بل سره دونه خبرې نشته نو الله رب العالمین تذکره ځکه زیاته کوي بله وجه دا بیانوي مفسرین چې د دوی کم صفات دي چې مؤمنانو ته دا صفات واضح شي او د دې صفاتونه دوی لرې پاتې شي چې دا صفات چرته په دوی کې رانه شي نو دا خبره به مونږه دا به قصه نه ګڼو چې ګنې د پلان کې او د پلان کې قصه د وامرې د خوند هم ترې واغېستو یا کله کله دا خلک داسې بني اسرائیلو دا تذکرې واوري نو خپلو کې وایي یاره وایي ته وګوره مزې وې دا کاری کو دا کاری کو نه دا خو تا قصه وګڼله د بنی اسرائیلو تذکره ولې الله رب العالمین کوي نو دا چې کوي دا د دې دپاره کوي چې دا صفات چرته په تاسو کې رانه شي په ځان کې به دا نه راولی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د دې نه یرول کوله ویلی و چې تاسو به هم د هغوی په لاره باندې ځئ نو یوه وجه دا ده چې دا امت زیات تر د هغوی تابع پاتې کیږي په دنیا کې هغوی خيار دي او دا خلک په سنه طریقو کې لکه زمونږ دور کې په تجارت کې نیولې دي زمونږ یو کورم د هغوی د مصنوعاتو نه خالی نه دی نو د هغوی د تابعدارۍ نه د راوتلو دپاره چې د هغوی د تابعدارۍ نه مونږ او تاسو بهر ته راوځو د دې دپاره الله رب العالمین د هغوی تذکرې ډېرې زیاتې کوي نور پکې هم ډېر زیات وجوهات دي خو یوه وجه دا هم ده چې بني اسرائیلو ته هم کولاو دعوت میلاو شي چې ستاسو دپاره هم لا چان شته الله رب العالمین د باندې دومره نعمتونه کړي دي نو تاسو داسې وکئ چې الله رب العالمین طرف ته را واپس شئ او ابن کثیر رحمه الله دومره لیکلی دي چې بني اسرائیلو کې زیات پیغمبران چې د بني اسرائیلو کې راغلي دي او په زیاتو کې داسې ویلي دي چې 10 پیغمبران چې د هغوی نومونه یې اخیستي دي چې د هغوی نه علاوه نور ټول پیغمبران چې دا په بني اسرائیلو کې راغلي دي د 10 پیغمبرانو نه علاوه نور ټول پیغمبران وای چې په بني اسرائیلو کې راغلي دي نو دومره لوی حیثیت الله رب العالمین دوی له ورکړی دی بله خبره دا ده چې دوی پوهه دي نو د دې وجې نه الله رب العالمین دوی له دعوت ډېره ورکوي او د دوی تذکره ډېره زیاته کوي عمر ابن خطاب رضی الله عنه هم یو ورځ په منبر باندې وویل چې بني اسرائیل تیر شوي دي بني اسرائیل تلي د هغوی وخت تیر دی خو دا چې بیانېږي دا زمونږ او ستاسو دپاره یعنې د هغه صفت چې بیانېږي نو دا خو قصه ده د تیرو خلکو جز موسی علیه السلام او د هغوی خو دا د دې دپاره نه چې د هغوی قصې دې وشي دا زما او ستا دپاره دی چې ما او تا په دې لار روان نه شو ناسې نه چې مونږ یې د قصو نه خوند الو او په منځ کې پوه نه یو چې دا خبره زما او ستا دپاره هم دا اصل کې دا زما او ستا دپاره د په دې وخت کې چې د مونږ او تاسو پیدا والون و یا بني اسرائیل اذکروا
الواد د اسرائیل علیه السلام یاد کوي نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې انعام می کړو پتا سبانی وصلی الله رب العالمین په بنی اسرائیل باندې ډېر زیات انعامات کړی دي یو انعام پې نه دی کړی الله رب العالمین بنی اسرائیل چې دینو دا ډېرې کمزورتیاګانې پرې راغلي دي او د هغې نه ایستې دشمنانو شکار شوي د هغې نه بچ کړي دي قرآن کریم کې بیا بار بار تذکیره راځي یعنی د فرعون لاندې د دوی غټه تذکیره ده چې د فرعون د ظلم لاندې او د هلته نه بچ کړله په سمندر کې دوی غرقېدل الله وله لارې ورکړې او د دوی دشمن چې دی هغه غرق کو دوی دشتې ته ووته او خوراک سکاک نه الله رب العالمین من او سلوا چې دی د دوی خوراک وګرځو د دوی دپاره چت نه الله رب العالمین به وریځ چې دی نو د دوی د سوري دپاره رالیږله او داسې ډېر زیات نعمتونه الله رب العالمین په دوی باندې کړي دي الله رب العالمین ورته وایي چې انعمت علیکم زما هغه نعمت چې ما په تاسو باندې کړی دی نو زما هغه نعمت یاد کوي او واوفو بعهدي او انعمت علیکم کې چې تاسو وایي نو دینه مراد د دوی پلار نیکه هم دی چې د مخکې نه را روان دي نو دا ورته پته ولګي چې صرف پته نه ستا په پلار نیکه نه د الله رب العالمین په دومره انعامات شوي دي نو چې په پلار نیکه د الله رب العالمین دومره انعامات نو په کار دا ده چې د الله دین ته خالص ودرېږي او مضبوط ورته ودرېږي بیا ورته الله وایي چې واوفو بعهدي او پوره کوي وعدې زما اوفي بعهدکم پوره به کم وعدې ستاسو یو خبره په دې کې دا د پوهې قابله چې واوفو بعهدي اوفي بعهدکم الله رب العالمین اول د خپل وعدو مطالبه کوي چې زما سره کوم وعده کړی دی هغه پوره کوي یعنی د الله د پاره چې څه کول نو دا وکړي نو اوفي بعهدکم زبه هم ستاسو وعده چې دی هغه پوره کم چې ستاسو سره ما کوم وعده کړی دی هغه به درله پوره کما خو که فرض که تاسو وعده پوره کوئ نو په دې کې یوه خبره دا ده چې ګوره دا انسانان چې دي نو دا محتاج دي الله رب العالمین اول خپله خبره پوره کول غواړي یعنی که انسان دا غواړي چې زه په دنیا او آخرت کې کامیاب شم نو اول به په الله شرط نیک دي چې الله دا کار راله وکړه نو داسې نیک به جوړ شم نه اول نیک جوړ شو بیا وروسته د الله نه غواړه نو الله رب العالمین به یې دله پوره کوي او که فرض که نه نو الله رب العالمین ته څه کمی دی که نیک کېږي او که نه نیک کېږي نه پتا نه زیاتې راځي او نه چې کم دی په هغې سره کمی راځي وسو د دې وعدونه مراد څه شی دی اوفو بعهدي اوفي بعهدکم نو د دې نه مراد کمې وعدې دي د الله او د رسول چې څومره خبرې دي دا ومنئ مخکې چې تاسو د خپلو پیغمبرانو سره کمې وعدې کړې نو حقه وعده چې د اصل کې په دې وخت کې د پوره کولو د هغه پوره کوي او یا واضحه خبره چې ډیرو مفسرینو ذکر کړې ده په دې تفصیل کې نو هغه دا ده چې تاسو به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ او د هغه کم صفات چې په تورات او انجیل کې ذکر دي نو هغه خلکو ته بیان کوي یعنی دوی ته ښه پته ده قرآن کې الله رب العالمین داسې وایي دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې تاسو خپل بچي پیژنئ نو سړي نه بچی خطا کیدی چې خو د دوی نه دا پیغمبر نه خطا کیږي اوفو بعهدي نه مراد دا دی چې یو تاسو دا وعده ده نه هغوی موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام اغوستی و چې زموږ نه وروسته به یو پیغمبر راځي او نوم به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم نو تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ نو تاسو د خپله وعده پوره کوئ او د هغه تابعداري اختیار کوئ ایمان پرې راوړئ او خلکو ته دا بیان وکئ نو اوفي بعهدکم زبا خپلې وعدې الله وایي ستاسو سر پوره کړم نو د الله رب العالمین وعدې د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دي او په آخرت ګټه او جنتونه دا ټولې نو وایایا فرهبون او الله وایي خاص زمانه ویریږئ